دا ښکلی کور چې تاسو ګورئ ډېر ښایسته دی. زما خو خپله شخصا ډېر خوښ شو. دا د قمر بنسټ له خوا نه یوې کونډې خورکۍ ته او څو یتیمو ماشومانو لپاره جوړ شوی ده، تر څو دلته هغوی پکې یو ښه ښکلی او ارامه راتلونکی ژوند ولري. او د دې کور نمبر چې دی تاسو ته ښکاري دوستانو 346 نمبر کور دی او په ټوله کې د قمر بنسټ کورونه تقریبا 380 کورونو ته رسېدلي. موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې 380 شاوخوا کورونه جوړ کړي دي الحمدلله. او دا د همدغسې دوستانو د ملاتړ او د همکارۍ له برکته شوي دي. نو هغه دوستان چې قمر بنسټ سره ملګري کیږي، الله د خیر او برکت ورکړي. ستاسو صدقات په دغه ډول مهمو ځایونو کې مصرفیږي. تاسو د قمر بنسټ لینکونه پر سکرین ښکاري، همداسې په ډسکرپشن کې راځئ له موږ سره ملګري شئ او خپل صدقات په دغسې بنیادي برخو او کارونو کې مصرف کړئ. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.